سلام دوستانو. یو دوست لیکلي سلامونه احترامات می قبول کړئ. محترم استاد محترم 2 کاله کېږي کله چې درس وایم ډېر زر مې له یاده څخه وځي، یعنی هېرېږي مې په سمه توګه چې کوم ورځنی درس وایم ذهن کې ډېر کم فیصدي یاد کې پاتې کېږي. تاسو لارښوونې یا مشورې په انتظار. ډېر علاقه لرم چې انشاءالله ستاسو چاپ سوی کتاب هم ترلاسه کړم. مننه ورور. باید یادونه وکړم چې د درس او د مطالعې په برید، د ښې زده کړې په برید یا د ښه جذب په برید خورا ډېر معلومات دي، خورا ډېر بست او لوی بست ته ضرورت ده. که اجازه راکړئ څو مسلې غواړم در سره شریکې کړم. اول دا چې مطالعه په ټوله کې د درس جذب په ټوله کې یو آماده او چمتو حالت او وضعیت ته اړتیا لري. یعنی تاسو باید مطالعه کولو ته، زده کړې ته چمتو اوسئ. یعنی سترس او بله اروايي ناروغي لکه ژور خفګان، لکه ذهني اختشاش، لکه مغشوشیت او نور مسایل باید نه وي. نور فشارونه باید نه وي. یعنی که تاسو په دې اړه فکر کوئ چې مور مو مریضه ده، یا مو اقتصادي ستونزې دي، یا مو ټولنیزې ستونزې دي، یا په لاره کې مو غل ونه وهي، کوم څوک مو ونه ځوروي، په داسې وضعیت کې چې تاسو په نارمل شکل سترس لرئ، تاسو په نارمل شکل کومه بله اروايي ګډوډي لرئ، کومه بله نارامي لرئ، او تاسو غواړئ چې زده کړه وکئ او لوست وکئ، مطالعه وکئ، نو بیا درته سختیږي. زما وړاندیز دا ده چې په لومړي سر کې تاسو خپل سټرسونه، خپل اروايي ګډوډۍ یا اختلالونه یا ډیس آرډرز ورڅېړئ، فکر پرې وکئ تر څو هغه حل شي. ډېر ځله ماته مراجعین راځي وایي استاد خوب مې ښه نه ده، ښه مطالعه نسم کوی، ښه تمرکز نسم ساتلی، هر څه مې هېرېږي. زه ورته وایم چې زه معمولا د مراجعینو په دغه مسله ډېر تمرکز نه کوم، ډېر مکس نه کوم. زه پوهېږم چې دا هغه حاشیهي مسایل دي چې د یوې ربړې، د یوې ګډوډۍ او د یوې اروايي ستونزې په خاطر پیدا شوي دي. زما باور دا ده که اروايي ستونزه حل سي، سټرس حل سي، اضطراب حل سي، دغه ستونزه پخپله حل کېږي، خوب پخپله حل کېږي. او همداسې هم کېږي معمولا چې موږ خپله تداوي شروع کوو، موږ خپله درملنه شروع کوو، موږ له مراجع سره کار پیلوو، د مراجع او د کس ستونزه حل کېږي آرام آرام. خوب یې، فکر یې، حافظه یې او هرجنتیا یې پخپله حل سي. دا یو مورد چې دا مراعات کوئ، ستاسو به جذب هم ښه سي، هضم به هم ښه سي، د مطالعې ډول به هم ښه سي، خوند به هم درکړي او لذت به هم ترې وسئ. دویم مورد ورزش ده. تاسو پوهېږئ ما په کراتو دا خبره کړې، خو نن غواړم دا در سره شریکه کړم چې په ورزش کې ستاسو سره له دې چې ذهن مو فعاله کېږي، په عامه اصطلاح ووایم مغز مو تازه کېږي، سټرسونه م لرې کېږي، اندام مو، وجود مو په اصطلاح سمارټ یا په اصطلاح چابک کېږي. هغه ټول سټرسونه او ټولې نارامۍ او بېقرارۍ او ناراحتۍ چې تاسو اخیستي دي، حتی تر شحمیاتو، کلسترولو، غوړو، نورو مسایلو، هغه هم ټول لرې کېږي. اضافي انرژي، زایده انرژي، په تاسو زیاته انرژي له وجود نه لرې کېږي او تاسو پاتې کېږئ یوه چابک او یوه ښه حالت ته. په داسې یو حالت کې تاسو کولی شئ ښه پرېکړه وکئ، ښه درس ووایئ، ښه فکر وکئ، ښه ژوند وکئ او ښه هر څه ښه ترسره کوئ. یعنی چارې مو سمبال او خوږې او ښې کوئ. که د مطالعې ستونزه وي، که بله ستونزه وي، که هره بله مسله وي. بل د درس نوټ ده. زما پیشنهاد دا ده تاسو ته ټولو هغو متعلمینو او محصلینو ته او هغو ځوانانو ته چې په مدارسو کې درس وایي، دیني زده کړې کوي او یا حفظ کوي حتی، زما پیشنهاد ورته دا ده چې دوی هغه کوم فهم، کومه معنا چې له درس اخلي، هغه باید په لومړي سر کې ځان سره وسنجي او وارزي. بل که ما واره د حفظ له مسلې نه وي،
په هغو مواردو کې چې هغه متني مثلا د بیولوژي مضموني یا مثلا تاریخي یا په دینی علومو کې نور مسایل یا په ساینسي علومو کې ټولنیزو علومو کې نور کتابونه یا نور مطالب یا متنونه د دغو ورونو لپاره او خویندو لپاره مې پیشنهاد دا ده چې دوی دا درس په خپل انداز جوړ کړي، یعنی یو چپتر او یو کتاب دی راواخلي او په خپله ژبه دی ولیکي، په خپله ژبه دی لنډیز کړي، په خپله ژبه دی خلاصه کړي، په خپلو ادبیاتو دی ولیکي. هغه متن چې په خپلو ادبیاتو لیکل کیږي، په خپله لهجه لیکل کیږي، په خپل ډول لیکل کیږي، په خپل ذوق لیکل کیږي، په خپل په اصطلاح سټایل لیکل کیږي، هغه ښه جذب کیږي، هغه ښه زده کیږي. دا کار مو کوي، دا خورا ډیر کومک در سره کوي، ډیر زیات مرسته او کومک در سره کوي. څلورم د درس په د درسي محیط او چاپیریال مورد ده، مسله ده. تاسو په څه ډول یو چاپیریال کې، په کوم محیط کې تاسو سره له دې چې موبایل درته پروت ده، سره له دې چې هلته ماشومان شوخي کوي یا زاړي، او هلته تلویزیون هم روښانه ده، او هلته مور و پلار هم کله کله غږ در باندې کوي، تاسو غواړئ چې هلته درس ووایئ؟ که تاسو واقعا غواړئ چې درس زده کوئ، سره له دې چې تاسو دروني آرامش راولئ، تاسو باید چاپیریالي هوساینه یا آرامش هم رامنځته کړئ، تر څو وکولی شئ ښه مطالعه وکړئ، ښه جذب وکړئ او ښه زده کړه وکړئ. پنځم مورد تکرار ده، او بیا هم غواړم یادونه وکړم. اول تحلیل، اول دقت، اول ښه یو څه زده کول، جذب کول یا د جذب تر حده پورې رسول، جذب ته یې چمتو کول او آماده کول، او بیا یې حفظ کول او ساتل. دا کارونه که تاسو ترسره کوئ کومک ترسره کولی شي. اما دوستانو که تاسو هم پوښتنه لرئ یا کوم بحث غواړئ وشاربئ یا تشریح کړئ یا توضیح غواړئ، موږ ته یې حتما په کامنټ کې ولیکئ. موږ به په راتلونکو خپرونو کې ستاسو په پوښتنو هم رڼا واچوو. مننه.